د خوست ښاروالۍ له لوري د 23 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښار پر داخلي سړکونو رغولو کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې پاتې نور ویجاړ سړکونه هم په اساسي ډول ورغوي. تقریبا موږ په زر ښار کې دوه پروژې لرو چې روانې دي. درېیمه بله ده چې د لایټینګ پروژه ده. نو یوه پروژه د لښتیو ده په اساسي ډول جوړیږي. د ټول تقریبا 300 متره دی او په دې لګښت راځي څه کم 10 میلیونه. او بله پروژه چې ده د سړکونو ده چې په اسفالټي ډول جوړیږي او د دې ټول تقریبا 1400 متره او قیمت هم تقریبا 23 میلیونه دی. د چارواکو په وینا د ښار د ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په موخه د سړکونو رغول یو لومړیتوب دی او زیاتوي هڅه کوي چې د پروژو کارونه یې ژر بشپړ شي. دغه ګام د خوست ښاریانو له لوري هم له هرکلي سره مخ دی او د ورته پروژو د دوام غوښتنه کوي. خال ډېر ترخه شول دي او بل د ښاروالۍ ولا دومره ښه کار روان کړی دی چې بیخي مخکې په دراوري نه به باند وو د خلک به روډۍ ته راوتلي. اوس هم دا سړک هم خلاص دی او سړکونه هم جوړېږي. خال ډېر ترخه شول دي چې کومې په دراو مو باند وو اوس یې د ښاروالۍ په مخ باندې ډېر خلاصېږي. مخ ته ډېر رش و، ډېر خلک ډېر تکلیف کې وو. زنانه دغسې عوام خلک ډېر تکلیف کې وو. اوس ماشاءالله ډېره ښکلې زودي روانه ده. خو ښاروالۍ نه مو دا خیله ده مثال چې لږه د سړکونه مونږ ته زود کړي. د ښاروالۍ د چارواکو د معلوماتو په اساس په نږدې راتلونکي کې به د سړکونو نورې ورته پروژې پیل شي. د خوست ښار داخلي سړکونه له ډېرې مودې وروسته په اساسي ډول بیا رغول کیږي. ورته مهال غوښتنې بیا دا دي چې پاتې نور سړکونه دې هم ورغول شي. شمس الحق الهام، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست.